نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کچا یو روزه ونیول واوري څه واوري کچا یو روزه ونیول په شنیت ونیول کما حقوی ونیول نه مسلمان زیر کی نه مسلمان تشکنزل وک نه په کور کې نارینه یا مردانه یا زنانه په زیر کړ بس خاموش علت ناس د خدای عبادت کوي وای دغه یو روزه باندې بده د جهنم دومره الله لري کی لکه یو مرغدي دا غراب مرغدي توای غراب دا کارګم ورته وای دا عمر ډیر دی وای دا چې والو زی روان په دغه سفر کې اخر مړ سي څومره سفر وکړي دومره اندازه به الله تبارک وتعالی په یو روزه د جهنم لري کوي په یو روزه باندې ما او ستا په روزه باندې ما ته د جهنم لري کېدو که جهنم ته نږدې کېږي خپله سوچ وکړه حال دا دی چې دومره عظیم فضیلت دی کل عمل ابن آدم یوازې دا فضیلت بس دی یوازې دا فضیلت بس دی مه کوئ د خدای دپاره روژه د خدای یو عظیم عبادت دی که نه دې ته د اوس موږ وارخطا یو روژه راله څه به کوو روژه راځي دا ټول 11 میاشتې تا و دا خپل جهنم ته شان ورځ شول یو ورځ درته وویل چې بس بله نه غواړم دا یوه میاشت د خدای جل جلاله د رضا په خاطر د خدای د خوف دپاره ته یوه میاشت ځان وږي او تږي او که ماحقه روژه نسې نیولی نو بیا ته څنګه د خدای بنده ځان ته وایه حدیث کې راځي نبي علیه صلات وسلام فرمایي کل عمل ابن آدم له هر عمل چې ابن آدم کوي د آدم زوی چې هر نیک عمل کوي که لمونځ کوي دا د ده دپاره او که حج کوي د ده دپاره الا الصیام یوازې روژه هغه وایي فانه لی دا خاص زما دپاره نیسي و انا اجزي به د قیامت په ورځ به زه خپله د دې بدله ورکوم بل ځای کې بیا محدثین وایي و انا اجزا به الله وایي زه خپله د ده د روژې بدله زه خپله یم خپله د ده د روژې بدله یم چې الله تبارک وتعالی دومره عظیم نعمت درکوي چې خدای تبارک وتعالی په خپل رحمت باندې ستا د روژې اجرونه الله په خپله درکوي بدبخته ستا کومه روژه ده که نه ته خو دومره احتیاط وکړه